چې مقراله د وطن ټول وسایل لوټ کړه چې مقراله د وطن ټول وسایل لوټ کړه دا د وطن سره وفا د ډرامې حصه وه او داسې څوک نه وو چې رښتیا په فلسطین خفه وو داسې څوک نه وو چې رښتیا په فلسطین خفه وو د کیمرې مخې ته ژړا د ډرامې حصه وه افسوس په دغه نه راځي چې پړ یم او مړ یم افسوس په دغه نه راځي چې پړ یم او مړ یم افسوس راله په دې راځي چې وړ یم او مړ یم او په سر مې نامعلوم چا د غدار ټاپه وهلې په سر مې نامعلوم چا د غدار ټاپه وهلې پښتون یم په سرو وینو ککړ یم او مړ یم او څوک راته غدار او څوک باغي وایي خو وایي دی څوک راته غدار او څوک باغي وایي خو وایي دی زه خو نو وطنه په تا مړ یم او مړ یم واه واه ډېر ښه بیا ووایه دا شعر څوک راته غدار او څوک باغي وایي خو وایي دی زه خو نو وطنه په تا مړ یم او مړ یم او راوړی چا پوټې پوټې وجود یم په بوجۍ کې راوړی چا پوټې پوټې وجود یم په بوجۍ کې ایښی د خپل کور په انګړ یم او مړ یم او مولانا صاحب په لره پښتونخوا کې یم سین یم راوړی په لره پښتونخوا کې یم سین یم راوړی خپلوان مې را خبر کوي د کونړ یم او مړ یم واه مننه او ما ټول عمر په بل چا باندې ننګ کړی صاحبه ما ټول عمر په بل چا باندې ننګ کړی صاحبه زه ټول عمر د بل چا ملاتړ یم او مړ یم او اخرنی شعر د مولانا صاحب چې د دې خاورې بچی یم شفقه بل څوک نه یم د دې خاورې بچی یم شفقه بل څوک نه یم د دې خاورې په دوړو باندې خړ یم او مړ یم ډېره زیاته مهرباني د شفق سلاردي صاحب